سلامونه جوړ په خیر خره غلاس خدای دې وکړي چې روغ جوړ به د پاکستان کرکټ ټیم لوبغاړی حیدر علي په انګلند کې د میچ په دوران کې نیول شوی دی د هغې وجه څه ده لامل څه دي په دې ویډیو کې در سره معلومات شیر کوم تر پایه دا ویډیو ګورئ د پاکستان ای لوبډله چې شاهین هم ورته ویل کېږي انګلند په دوره باندې تللې وه چې د انګلند ای ټیم سره میچونه وکړي د میچ په دوران کې د منچسټر پولیس راځي او حیدر علي نیسي په جیل کې یې اچوي د دې وجه دا ده چې دې باندې هلته یو جنایي کیس کړی دی چې دې ما سره جنسي تیری کړی راپورونه وایي چې یو جنایي پې کیس کړی دی چې د ما باندې جنسي تیری کړی دی د هغې له وجې پولیس د منچسټر پولیس راځي او دی د میچ په دوران کې نیسي او جیل کې یې اچوي 3 ورځې جیل کې تیرې کړي اوس په ضمانت باندې دی خوشي شوی دی خو تر هغې پورې دا یو هیواد ته هم نشي تللی تر څو پورې چې دا ګناهګار یا بېګناه نه وي ثابت شوی کو بېګناه ثابت شو ده ته به اجازه ورکړي چې خپل هیواد ته لاړ شي او که ګناهګار ثابت شو نو دی به په جیل کې واچول شي دې نه وړاندې مخکې هم د پاکستان څو لوبغاړو په انګلند کې فکسینګ کړی و چې بیا یې هملته دوی جیل هم تیر کړی و نو کې که دی ګناهګار ثابت شو په دې جنسي تیري کې چې کوم دی اخته شو نو دې ته به سخت نه سخته سزا ورکول کېږي ځکه چې په یوروپ او دې ملکونو کې د جنسي تیري ډېر سخت قانون دی او د هغې دپاره دوی بیا هیڅ قسمه دغه نه کوي هیڅ قسمه نرمي نه کوي یو چا سره هم کار څوک وي ځکه یې د میچ دوران څخه راوچت کړی دی او په جیل کې اچولی او د پاکستان کرکټ بورډ لخوا د اوس مهال ټرمینیټ شوی دی مننه السلام علیکم